بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوالي ما تاسې ته ښه راغلاست یم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو نن د کاین ماسټر دوهم درس ته راځو چې موږ چې د کاین ماسټر کورس چې دی په لاره اچولی د خیر انشاءالله چې په څو ویډیوګانو کې به موږ د کاین ماسټر درس کمپلیټ کړو او تاسو به انشاءالله چې په کاین ماسټر کې د ویډیو د جوړولو هېڅ کومه ستونزه نه لرئ. تېره ورځ موږ د دې کمانډونو په اړه باندې ټولې کمپلیټ خبرې کړي په لومړي لیکچر کې. زه راځم چې د دې ځای نه مثلا 16.9 تاسو ته ما ویلي چې دا زموږ د عام عمومي سکرینونو لپاره دی، که کمپیوټر وي، که موبایل وي، که تلویزیون وي، که هر څه نو دا موږ د هغې لپاره اخلو. چې کله زه راشم په دې باندې کلیک کړم نو دا به موږ وروسته د دې نه دقسې د انټرفیس به زموږ مخې ته راشي چې په دې کې چې د تېره ورځ ما ټولې کمپلیټ خبرې د هر یو کمانډ په باندې سټپ بای سټپ وکړلې. اوس راځم چې د ویډیو ایډیټینګ پارټ ته راځم چې آیا موږ څنګه کولی شو چې یوه ویډیو په دې ځای کې چې دی موږ جوړه کړو. هغه ویډیو به موږ څنګه جوړو. مثال زه راځم یو وړه وي غوندې ویډیو باندې کار کوم. میډیا ته به تاسو چې دی ویډیو جوړوئ که عکس جوړوئ که هر څه موږ په کاین ماسټر کې جوړوو، اول به موږ میډیا ته راځو. د میډیا د لارې نه چې دی بلې لارې بل ځای ته موږ تللی نه شو چې میډیا ته رای نه شو. نو زه به راشم دلته په دې میډیا باندې به زه کلیک کړم او د میډیا نه وروسته چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه تاسو سره چې دی هر ځای کې بیکګراونډ پراته وي، دې ځای کې په عکسونو کې دې ځایونو کې بیکګراونډ وي چې هر ځای کې تاسو سره چې دی خپل بیکګراونډ پراته وي د دې ځای نه چې دی دا تاسو استعمالولی شئ. که زه راشم زه به دا خپل بیکګراونډ د دې کاین ماسټر خپل بیکګراونډ به چې دی زه د دې ځای نه یوز کړم چې کله زه راشم چې دی د دې ځای نه پرون موږ نه چې دی ځینې دغه دواړه کمانډونه ما نه پاتې وي چې یو موږ سره دې ځای کې کلاود سټوریج دی که تاسو انټرنیټ سره انلاین هستئ او د هغې ځای نه چې دی تاسو ګوګل ډرایو ولرئ د هغې نه تاسو هم د دې ځای نه څه شی راخستی شئ دا بیکګراونډ راخستی شئ. او فیورټ مطلب دا دی چې تاسو دې کې کوم دانه خوښ کوئ او هغه چې دی ځان سره په فیورټ کې کېږدئ نو ځان سره بیا دا تاسو څه کولی شئ دا راوستلی شئ. تاسو چې په دې ځای کې هر یو بیکګراونډ خوښ کړو د دې ځای نه په دې ځای کې یو بیکګراونډ باندې کلیک وکړئ او دا چې دی تاسو راولئ. که زه راشم مثال زه غواړم چې دغه سمپل بیکګراونډ چې دی دغه کلر دلته راولم نو دا کلر چې دی دغه زموږ ټایم لاین دی دا چې دی اوس فعل که د دې ځای په همدې اندازه موږ ویډیو جوړوو نو دا به موږ سره 15 ثانیې ویډیو وي 15 ثانیې. که زه دا پلی کوم نو د دې ځای نه به زه راځم دلته مې تاسو ته پرون ویل چې تاسو به دلته دا د ویډیو خپله ویډیو به پلی کوئ. زه راځم مثال اوس چې دی موږ په دې ځای کې چې دی کار وکړه خپل چې موږ پرون په دې میډیا کې چې دی ما کار کړی. اوس راځم نن چې دی زه دې ځای کې د لایر سیکشنز ته راځم. آیا چې په دې لایر سیکشن کې موږ سره ګڼ شمېر خبرې دي د دې ځای نه بیا میډیا ده، افیکټ دی، اوورلی دی، ټکسټ دی او هینډ رایټینګ دی. چې دی په دې کې زه اولنۍ خبره به چې دی تاسو دلته چې دی راځئ د دې ځای نه که تاسو مثلا د دې ځای نه ویډیو جوړوئ نو میډیا ته به راشئ. تاسو کله تاسو دلته راشئ میډیا ته په میډیا کې چې دی زموږ د موبایل هماغه بیکګراونډ هماغه ځای نه راغلل چې کوم یو موږ مخکې یوز کړي. که تاسو راشئ دلته به زه وګورم ما سره د دې ځای نه زما د چینل لوګو ده زه به هغه لوګو چې دی دلته ځان سره راولم. زما د چینل لوګو دا زموږ د چینل لوګو ده زه دا لوګو ځان سره راولم او دا چې دی ما دې ځای کې دا لوګو کېښوسته په دې ځای کې نو دا چې دی کله تاسو راشئ دا به د دې هیډ سره دلته راونیسئ او دا به چې دی د دې سره په یو برابر کې راولئ د دې ځای نه. اوس چې کله زه راولم دلته بیکګراونډ هغه شو او زموږ چې دی دا زموږ عکس شو دا عکس د دې ځای نه تاسو کمولی شئ او بیرته چې دی د دې ځای نه دا زیاتولی شئ. که تاسو چې دی د عکس روټیټ کوئ داسې دا د دې ځای نه روټیټ کولی شئ فری کمانډ باندې هم موږ کولی شو. که دا بیرته تاسو سیده کوئ نو تاسو دا د داسې کلیک ونیسئ د دې ځای نه دا تاسو سیده کولی شئ. زه به راشم مثال دا به زه دغه ځای کې کېږدم دلته او د دې به چې دی دا سیز هم لږ غټ کړمه په دې اندازه باندې به یې کړمه. اوس راځم چې دی په دې ځای کې اول موږ سره چې دی د دې ځای نه دا کوم یو قینچي چې لګېدلی ده دا د کټینګ ایریا ده نو دلته چې دی کله تاسو کلیک کوئ چې څنګه موږ پرون په بیکګراونډ کې هم ویلي وو چې موږ ګوره په دا دې ځای کې اول کار نه کوي. که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې دا دلته ولې کار نه کوي ځکه چې دا هیډ دې ځای کې ولاړ دی نو دلته اوس چې دی نو که کله لږ دا موږ مخکې کړو نو دې ځای کې اوس موږ ویلی شو چې دا موږ څه وکړو دې سره چې دی دا لیفټ ته تاسو کټ کوئ دا رایټ ته تاسو کټ کوئ. زه یم که لیفټ ته راته کټ کړه نو د دې ځای پورې دا ځای کټ شو. بیا راځم دا چې دی د دې ځای نه مثلا دلته مې ونیو داسې او دا مې لږ راوړ شو دلته زه ته یم چې دا ما ته رایټ ته کټ کا نو تاسو ګوره دلته به کلیک کوئ بیا به راشئ دې قیچي ته به تاسې راشئ او دا به چې دی تاسو رایټ ته کټ کوئ نو دا موږ سره رایټ ته کټ شو. که زه راشم پرون ما تاسو ته ویلو چې دلته به تاسو راشئ په دې کمانډ کلیک کوئ انډو مطلب دا چې دا ما ته بیرته راوله او دا بل ځای هم ما ته راوله بیرته چې دا زموږ
کوم یو عکس چې دا ما سره په خپل ځای باندې بیرته جوړ راغی. زه به راشم په دې باندې به زه کلیک کوم دلته. که تاسو دلته راشئ د دې ځای نه دلته یو دې ځای کې سپلټ اپلی هیډ باندې کلیک کوئ تاسو د دې ځای نه دا تاسو کټ کولی شئ. نو مطلب دا دی خبرې دا دی چې تاسو راشئ دلته وروسته به موږ ووایو چې تاسو که دلته انیمیشن ورته ورکئ. که زه ووایم چې ما ته دې ځای کې داسې یو انیمیشن راکړه او دې کې چې دی ما ته په دې ځای کې بیا راشئ د دې ځای نه تاسې یو انیمیشن چې دی د دې ځای نه بل واخله تاسې دا وګور تاسو به دا ځای داسې راکلک کړئ د دې ځای نه دلته به کلیک ونیسئ او دا چې دی تاسو به داسې دا به راکش کړئ داسې به را رواني تاسې سره د دې ځای نه. زه به ورته وایم چې دا ما ته په دې شکل کې راکړه. نو اوس که زه دلته راشم د دې ځای نه او دا ویډیو چې دی که زه دلته اوس مثلا دا ویډیو زه پلی کړم داسې نو تاسو به دا هیډ داسې راکاږئ بیا به چې دی دلته کلیک وکئ نو دا یو انیمیشن داسې راغی ګوره دا بل چې دی د باره نه راغی. نو داسې چې دی موږ دا ویډیو چې دی دغسې موږ ویډیو هم جوړولی شو خپل عکسونه هم جوړولی شو هر څه موږ یو په یو د دې لارې نه کوی شو. که زه راشم دلته ما کلیک کړ د دې ځای نه اوس راځم دلته چې دی په دې ځای کې تاسو وګورئ د دې ځای نه چې زه کله کلیک کړم په دې آیکن باندې نو دلته چې دی سپلټ سکرین موږ ته راځي. سپلټ سکرین نه مطلب دا دی چې دا به بیا موږ په نورو ویډیوګانو کې وایو چې دا ما سره په دې ځای کې چې دی په فول سکرین باندې شو کا راته یا چې دی په نیمایي سکرین یې لاندې برخه کې راته شو کا یا یې پورته شو کا یا چې دی دا راته په لیفټ کې شو کا او یا چې دی دا راته په نیمې راته په رایټ کې شو کا. نو تاسو دا کولی شئ او که نه غواړئ نو تاسو راشئ د دې ځای نه صفر آف یې کړئ چې بیرته چې دی خپل عادي حالت ته راشي او تاسو په دغه نقطه باندې کلیک کړئ چې تاسو د دې ځای نه بهر شئ بیرته ووځئ. بیا راځم په دې خپل عکس باندې چې دی زه کلیک کوم نو تاسو چې دی دا عکس د دې ځای نه روټیټ کولی هم شئ چې تاسو د دې عکس څه رقم غواړئ. تاسو دا په دې رقم چپه غواړئ تاسو ته عکس کې ښکاري که بیا راشي تاسو دا په دې شکل غواړئ که دا په دې شکل غواړئ او که دا په دې شکل باندې غواړئ تاسو چې دی ټول یو په یو په دې ځای کې تاسو چې دی دا کولی شئ او دا جوړوی شئ. نو د دې لارې کولی شو چې موږ دا عکس چپه هم راولو. که زه راشم د دې ځای نه دا به زه اوس روټیټ کړم مثال زه غواړم چې دا هندسې خپل عادي حالت ته راولم نو دا هم تاسو هندسې راخیستلی شئ. بیا به زه راشم د دې ځای نه ګوره ان انیمیشن. ان انیمیشن نه مطلب دا دی چې کله زه ویډیو پلی کوم نو زما د دې ویډیو سره د کوم عکس چې راځي دې سره د کوم عمل وشي. ان انیمیشن نه مطلب دا دی اول سر. ان مطلب دا دی چې په اول ځای کې ګوره دلته چې دی که تاسو اول ځل راشئ دلته به موږ سره نن به انتخاب وي. نن مطلب دا دی چې هیڅ نه یعنې که کله زه راځم د دې ځای نه او زه دا هیډ چې دی تاسو که دا هیډ نه کټ کوئ نو دې ځای نه ونیسئ او لږ یې داسې وړاندې کوئ. نو تاسو چې اوس دلته راشئ او دا هیډ د دې ځای نه چې دی دلته چې دی تاسو دا هیډ پلی کوئ د دې ځای زه راځم دا زه پلی کوم نو تاسو وګورئ دلته موږ سره په دې ځای کې انیمیشن هېڅ رانغی صرف هم د دې ځای نه یو پړق غوندې وکړو او دا عکس راغی. که تاسو راشئ د دې ځای نه زه به راشم ان انیمیشن ته به راشم د دې ځای نه دلته به تاسو ګوره فیډ به انتخاب کوئ پاپ په انتخاب کوي ګوره یو شکل دی ګوره ساید چې دی د دې ځای نه رایټ ساید انتخابوئ هر څه چې تاسو د دې ځای نه انتخابوئ انتخابېږي د دې ځای نه راځي. که تاسو دلته راشئ د دې ځای نه موږ سره چې دی په دې ځای کې ډول ډول نور انیمیشن دي د دې ځای نه دا وګوره موږ سره زیات انیمیشن دلته شته دی. زه به راشم مثال که زه ورته وایم چې ما ته کلاک وایس راکړه نو دا به وګوره په دې شکل سره تاویږي. که زه ورته وایم چې ما ته کاونټر کلاک وایس چې دی ریورس باندې بېرته راکړه نو دا هم داسې تاویږي. اوس مثال که زه راشم د دې ځای نه او دا ویډیو چې دا زه پلی کړم د دې ځای نه تاسو دې عکس ته وګورئ دې عکس سره کوم عمل کېږي دا عمل د دې عکس سره وشو دا بل په دې شکل سره راغی. که زه راشم زه به دا وړه برخه د دې ځای نه ډیلیټ کړم نو تاسو راشئ د دې ځای نه دا عکس چې دی تاسو دلته په دې ډیلیټ بټن باندې کلیک کړئ دا عکس تاسو سره ډیلیټ شو. او که تاسو دا غواړئ چې بېرته دې سر ته راولئ نو تاسو به دلته چې دی کلیک باندې به دا ونیسئ داسې او دا به راولئ. که تاسو سره دا موس نه وي نو تاسو چې دی دا به دې ځای باندې ګوته کلیک ونیسئ او دا چې دی د ګوتې په واسطه باندې هم موږ د یو ځای نه بل ځای ته وړی شو. زه راځم په دې کې چې دی ان انیمیشن ته راځم او ان انیمیشن کې چې دی دلته چې دی د ډاون یې اخیستی دی نو چې کله ډاون واخیستو نو تاسو به راشئ د دې ځای نه وروسته چې دی تاسو به په دې ځای کې چې دی د دې دا وخت هم موږ زیاتولی کمولی شو. که زه راشم دلته چې دی دا واخلم دا والم هر یو که تاسو د دې ځای نه اخلئ دا چې دی تاسو د دې ځای نه اخیستلی شئ. زه راځم چې دی د دې ځای نه دا سویپ اپ ما واخیستو یعنې دا ما سره د دې لاندې خوا نه چې دی په دې ځای کې ما سره دا راغی. که زه راشم دا دلته پلی کړم اوس وګورم زه دلته چې دا ما سره په دې شکل باندې راځي. زه غواړم چې کله کله دا په دې شکل شو د دې نه وروسته چې دی دا یو انیمیشن تر اخره واخلي نو بیا به تاسو اوور آل انیمیشن ته راځئ. اوور آل انیمیشن ته چې کله تاسو راشئ په دې کې چې دی موږ سره بیا ډول ډول انیمیشن دي چې تاسو به ډول ډول انیمیشن څنګه استعمالوئ د دې ځای نه نو دا چې دی زه راځم دلته چې دی تاسو دا وګوره دا بلینک سلو واخلئ تاسې داسې که بیا تاسو راشئ دا وګوره دا ویډیو چې زه اوس پلی کړم د دې ځای نه
کله چې راشو موږ او دا ویډیو موږ پلی کړو نو اول به موږ ته ان انیمیشن راشي او اوس چې دی د هغې نه وروسته موږ سره دا یو انیمیشن راغی که تاسو دا انیمیشن بدلول غواړئ نو اور انیمیشنز ته به راشئ د دې ځای نه او دلته چې دی تاسو به چې دی ډول ډول انیمیشن د دې ځای نه ګوره دا رینګ دا زه اخلم نو دا به مو سره په دې شکل سره راشي که زه راشم دلته چې دی دا فلوټینګ دا والمه د دې ځای نه که هر یو تاسو د دې ځای نه اخلئ نو اول به په انیمیشن راځي او د هغې نه وروسته چې دی بیا به دې ځای کې چې دی مو سره په دې شکل راځي که تاسو دا اخلئ نو تاسو دا هم اخیستی شئ د دې ځای نه دا کاونټر کلاک وایس نو دا وګوره موږ چې دی د دې ځای نه کلاک وایس اخیستی شو ټول یو په یو د دې ځای نه دا انیمیشن چې دی موږ په دې ځای کې اپلای کولی شو که تاسو اوس د دې ځای نه راشئ او زه به دا هیډ د دې ځای نه لږ کم کړم چې موږ سره چې دی د ویډیو وخت زیات ونیول شي اوس چې دی موږ په دې ځای کې دوه دانې انیمیشن چې ان انیمیشن او اوور انیمیشن چې بټ آل عکس باندې یا په آل ویډیوز باندې چې دی دا موږ راوستی شو اوس چې دی اوټ انیمیشن نه مطلب دا دی چې تاسو اوس اوټ انیمیشن به څنګه کوئ تاسې دلته چې کله کلیک کړئ هماغه خبرې دي خو اوټ مطلب دا دی چې په آخر کې به دا راځي نو وګورئ تاسې د دې ځای نه که زه راشم او دا ویډیو چې دی دا زه پلی کړم د دې ځای نه دلته به تاسو کلیک کوئ چې دا موږ سره خپله پلی ته لاړ شي د دې ځای نه او تاسو بیا په پلی باندې کلیک کوئ اوس ګوره ان انیمیشن او د هغې نه وروسته چې دی دا اوور آل انیمیشن دی او ورپسې چې کله خلاصیږي نو موږ سره به چې دی ان اوټ انیمیشن هم به دې ځای کې موږ سره راغی نو دا موږ سره چې دی د انیمیشن خبره وه اوس که دی چېرته راشئ تاسې د دې ځای نه دا کراپ باندې کلیک کوئ که کله موږ سره بعضې وخت کې په ویډیو کې بعضې ځایونه چې دا بیا موږ انشاءالله که ژوند باقي په ګرین سکرین کې به دا موږ یوز کوو چې موږ څنګه کولی شو ګرین سکرین چې دی د دې ځای نه چې هغه کومه ساحې پکې سپینې دي هغه موږ کراپ کړو مثال زه وایم چې دا ځای ماته داسې کراپ کا دا ځای ماته داسې کراپ کا او دا ځای چې دی د دې ځای نه تاسو راشئ دا راواخلئ دا تاسو په دې شکل ځان سره دلته کراپ کړئ او په دې نقطه باندې بیا تاسو کلیک کړئ نو اوس چې دی موږ سره به دا په دې ځای کې په دې شکل باندې چې دی راشي که زه راشم دلته چې دی دا انډو واخلم د دې ځای نه نو موږ سره چې دی دا بیرته خپل عادي حالت ته څه وخت کې راځي چې تاسو هماغسې انډو د دې ځای نه والئ نو موږ سره چې دی دا په خپل عادي حالت کې بیرته راغی که زه راشم دلته یو بل عکس راواخلم د دې ځای نه به زه راشم دلته به تاسو راشئ بیا به میډیا ته به راځئ نه بیا به تاسو لیر ته راځئ که بل عکس راړئ بیا به راشئ دې بلې میډیا ته به راشئ او د دې ځای نه چې دی تاسو به چې هر یو عکس چې ستاسو خوښ شو هغه عکس به تاسو راوالئ مثال زه غواړم چې دغه عکس دلته راولم نو ګوره زه چې دی په دې کې چې دی موږ سره دا کراپینګ چې دی دا د دې ځای نه اوس ما سره ښه یوز کېږي نو دا چې موږ سره یوز کېږي نو زه به راشم دلته د دې ځای نه چې دی دا کراپ باندې به دلته زه کلیک کړم او دا چې دی تاسو به د دې ځای نه کراپ چې دی د دې ځای نه لږ دا داسې واخله چې دا تور ځای پکې پټ شي او بیا چې دی لږ دغه ساحه هم راولو موږ چې دی اضافه ساحه دا پله د دې ځای نه راغلې ده نو دا چې دی اوس تاسو کلیک کوئ نو دا چې دی موږ سره په دې شکل سره راغی که تاسو د دې عکس نور ډیزاین غواړئ نو دا هم موږ د کراپ د لارې نه کولی شو څنګه کولی شو که زه راشم دلته که زه راشم دې ځای نه به تاسو راشئ دلته وګورئ تاسو به د دې ځای نه کلیک کوئ یا به چې دی په ګوته باندې سې کش کوئ او د کراپ ته چې زه راشم په کراپ کې چې دی تاسو دا ماسک باندې چې زه کله کلیک کړم او په ماسک کې داخل کې چې دی زه دلته راشم د دې ځای نه نو موږ سره چې دی اوس د دې عکس نه ډول ډول ډیزاینونه جوړیږي مثال زه غواړم چې دا غاړې د دې عکس لږې لږې راتاوي شي نو دا هم تاسو راتاوی شي ګوره موږ سره په دې عکس کې په دې ځای کې په دې غاړو کې دا ښکاري که تاسو په دې باندې کلیک کوئ او بیا تاسو راشئ دلته کراپ ته راشئ که کله کراپ باندې موږ کلیک کړو د دې ځای نه بیا راشئ تاسو شیپ ته زه غواړم چې دا ګرد راولم نو دا تاسو ګرد هم راوستی شئ چې دا بیا موږ داسې ټولولی او چې کله دا تاسو په دې رقم راولئ غواړئ چې دایره ترې نه جوړه کړئ لکه څنګه چې دا دی نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ او بیا راشئ تاسو دلته په دې عکس باندې کلیک کوئ د دې ځای نه او دا عکس چې دی تاسو داسې در ټول کوئ داسې راکش کوئ تاسو ګورئ داسې په دې شکل باندې موږ سره دا عکس راغی که زه راشم د دې ځای نه دلته چې دی که زه راشم بیا راشم دلته به دې کراپ باندې ما کلیک کړم په دې کې چې دی موږ سره ډول ډول ډیزاینونه دي ډېر زیات ډیزاینونه موږ سره دي که دا ډیزاین ستاسو خوښ وي که دا ډیزاین وي که دا ډیزاین وي ګوره اوچته تاسو دلته وایي هغه دی کې موږ سره په دې ځای کې چې دی موږ ته شو کېږي که تاسو یو عکس داسې په دې شکل باندې راولئ که تاسو داسې په دې شکل راولئ که په دې سټار شکل کې رقم باندې چې دی سټار کې راولئ نو دا موږ رقم ډیزاینونه دي چې دا د دې ځای نه موږ کولی شو په دې خپل عکسونو باندې چې دی دا موږ اپلای کولی شو راوستی شو که تاسو راشئ دلته وګورئ پاس دلته په دې ځای کې چې دی زه راشم د دې ځای نه تاسو په دقه ځای بېرته بیک دلته راتلی شئ دا فیدر چې دی دا تاسو د دې ځای نه استعمالولی شئ چې دا چک چاپېره بغلې چې دي دا موږ سره لږې خیره شي نو تاسو ګورئ دا خیرهوالی معلومیږي زه راځم دا بېرته صفر کوم بېرته
پوره عادي حالت ته راځي. نو دا چې دی موږ سره د دې ځای نه د عکس د انیمیشن خبره وه چې موږ که راشو د دې ځای نه زه به راشم دلته چې دی بیا به کلیک کړو او بیا به راشو تاسو دلته کلیک کړئ د دې ځای نه ان انیمیشن تاسو دې ته ورکړئ. مثلا زه به راشم دا یو او کله چې راشئ تاسو دلته چې دی دا به زه د دې ځای پورې راکاږم او آخر کې چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه دلته چې دی تاسو به دې ځای کې اوټ انیمیشن به ورته ورکوئ. نو اوور والا انیمیشن ځکه نه ورکوم چې هغه اوس موږ سره بلینکینګ کوي همداسې راځي هر ساته. نو تاسو به بیا راشئ د دې ځای نه زه به ووایم چې ما ته هغې کې وروسته بیا دا یو راکړه. نو چې کله راشو موږ دا ویډیو چې دی دا زه پلی کړم تاسو وګورئ د دې ویډیو دې پلی ته چې اول سر نه موږ سره څه رقم شروع کېږي دا یو ان انیمیشن دا چې دی بیا موږ سره چې دی دا منځحالی دی او دا اخر کې چې دی تاسو دا لوګو وګورئ چې هغې طرف ته روانېږي. اوس دا وګوره دا بله کس راغی ان انیمیشن او اوټ انیمیشن ته ګورو دا یې موږ سره ان انیمیشن او اوټ انیمیشن. نو دا موږ سره د کین ماسټر چې دی دا موږ سره د کین ماسټر دوهمه ویډیو وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او کمنټ وکړئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. انشاءالله د الفا او اپیسیټي چې دی او د لاندې کلرونه دا به چې دی انشاءالله که ژوند باقي په بله ویډیو کې به دا موږ وویو. زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کړئ تر څو د هر ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د